بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږه ریسیپي ده بیټروټ جوس یا د چقندر جوس. دا د چقندر جوس سره انار او گازرې او مڼه، لیمو، ادرک دا ورسره مکسیږي او دنه یوه بهترینه دوایي جوړیږي. دا جوس د ځیګر دپاره او د چا چې وینه کموي د وینې هم کمی لرې کوي، وینه پوره کوي. د لوړ بي پي دپاره هم ډېر ښه دی. نو د سترګو دید دپاره د جوس ته د طاقت خزانه هم ویل کیږي. نو چې تاسو وځله بېنهره دا وڅښئ نو انشاءالله چې ستاسو به ټول مشکلات حل شي. راځئ چې په جوړولو یې پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. انار یو دانه. مونږ د جوس کې مالګه یا بوره نه استعمالوو، ځکه چې مالګه او بوره دا ډېر نقصاني شی ده او دا چې ده یو دوا په شکل کې مونږ جوړوو، نو دې کې به مالګه او بوره نه اچوئ. یو دانه غټه مڼه. ما دا چینل پښتو ژبه کې ځکه جوړ کړی چې د انټرنیټ په دنیا کې پښتو ډېره کمه استعمالیږي، نو موږ باید چې کوشش وکړو چې خپلې ژبې ته هم کار وکړو. نو تاسو سره دا شریکوم، نو لایک او سبسکرایب یې کړئ چې تر څو نورې ویډیوګانې هم تاسو ته ورسیږي. ګاجرې 4 دانې، چقندر 4، لیمو نیم او نیم لیټر اوبه. دا به واچوئ پکې اوبه او ښه به یې مکس کړئ. ادرک به 15 ګرامه یا 10 ګرامه پکې مکس کړئ. زما یو چینل په اردو انګلیسي کې ده، خو دا چینل ما ځکه جوړ کړ چې په پښتو ژبه کې انټرنیټ کې ډېر کم پښتو ژبه استعمالیږي او داسې اکثره دواګانې دي د بوټو کې، داسې بوټي دي او میوو کې داسې میوې دي چې ډېرو غټو مرضونو علاج پکې پروت دی. نو په هندوستان کې چې په اردو ژبه کې ډېر غټ ډاکټران دي چې د بوټو داسې شیان جوړوي چې ډېر زیات حتی کینسر 3 لیول کینسر هم جوړیږي پې باندې. نو مالې راځئ چې تاسو سره پښتنو سره هم دا شریک کړو چې تر څو پورې پښتانه هم ترې ګټه واخلي. نو زمونږ پښتو چینل لایک، سبسکرایب او شیر یې کړئ د نورو پښتنو ورونو سره. او همده سره زمونږ نننۍ ویډیو تیاره شوه. نو راکئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوي ریسیپي سره. د الله په امان، ښه وخت.